أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لله الحمد. دریم فصل ته ورسېدو د آخري باب، او په دې کې به ابتدا، اعاده، سکته او د قطع مسائل بیانېږي. یعنی وقف خو وپېژندل شو، د وقف کیفیت هم وپېژندل شو، د وقف محلونه هم وپېژندل شو. اوس په دې فصل کې د ابتدا او د اعاده موضوع پکې بحث کوي چې ابتدا څه ته وایي، اعاده څه ته وایي، د ابتدا کیفیت به څنګه وي، د اعاده کیفیت به څنګه وي، سکته به څنګه وي، د سکته کیفیت به څنګه وي، قطع څه ته وایي، وصل څه ته وایي. دا ټول اصطلاحات د وقف پورې تړلي مسائل دي. دا ټول نو دا د کیسه کېږي بیانېږي. په اول سوال کې راځي چې د ابتدا او اعاده معنا څه ده او دا دواړه څه دي. یعنی ابتدا څه ته وایي او اعاده څه ته وایي، دا څه په درد خوري، څه شی دي، کم ځای نه څه شی کېږي، استفاده کېږي. نو ابتدا خو همدې معنا کې معنا ده شروع، اعاده معنا واپس کول، خو دا خو لفظي معنا ده که نه. نو ابتدا معنا دا ده چې کوم ځای کې تا وقف وکړو، وقف دی وکړو، همغه وقف ځای نه مخکې تګ، دې ته څه ویل کېږي؟ ابتدا. لکه الحمد لله رب العالمین، وقف شو که نه. اوس همدغه ځای نه مخکې تګ الرحمن الرحیم، دا ابتدا ده. کوم ځای کې چې ولاړې وقف دی وکړو، موقوف علیه نه وروسته مخکې تګ ته، مخکې تللو ته ویل کېږي ابتدا. اعاده ویل کېږي چې کوم ځای کې تا وقف وکړو، کوم ځای کې ته ودرېدې، هغه د ودرېدو ځای کې یوه کلمه دوه کلمه بېرته شاته راګرځېدل، شاته نه څه کول، شاته هغه کلمه راګرځول او بیا هغې نه وروسته مخکې تګ، دې ته ویل کېږي اعاده. صحیح شو؟ دواړه وقف پورې تړلي دي، دواړه د وقف په صورت کې کېږي. وقف چې دی وکړو، یا به ابتدا کوي او یا به اعاده کوي. موږ تاسو د وقف په هغه کې وویل چې کله وقف لازم وشي، یا وقف تام وشي، یا وقف کافي وشي، نو هلته به ابتدا کېږي. څه شی به کېږي؟ یعنی بیرته د کلمې ګرځولو ته ضرورت نشته. کوم ځای کې چې ته ولاړې نو مخکې ځه. او که چېرته وقف حسن وي، هغه هم د کلمې یا د آیات په منځ کې وي، یا وقف قبیح وي، یا وقف اضطراري وي چې اضطرار د وجې نه موږ بې ځایه ځای کې ودرېدلو ته مجبوره شوي یو، نو د هغې علاج بیا څه شی ده؟ اعاده ده. په اعاده باندې بېرته د هغې کوم کمی چې را پیدا شوی و، کوم مشکل چې معنوي را پیدا شوی، هغه بېرته څه کېږي؟ پوره کېږي. صحیح شو؟ دا د ابتدا او اعاده. دا دواړه خبرې چې دی، دا د وقف د متعلقاتو جملې نه دي. یعنی ابتدا او اعاده وقف پورې تړلي مسائل دي. نو چې کوم ځای نه ته وقف وکړې او مخکې تګ ته ابتدا ویل کېږي، او کوم ځای کې چې ته وقف وکړې یو کلمه دوه کلمه شاته نه راګرځولو ته بیا څه ویل کېږي؟ اعاده ویل کېږي. نو کومه معنا چې خراب شي د خراب وقف د وجې نه، کله کله د بېځایه ابتدا او د بېځایه اعادې د وجې نه هم معنا څنګه کېدلی شي؟ خرابېدلی شي. هم د دې وجې نه هم به د وقف خیال ساتو، هم به د ابتدا او د اعادې خیال ساتو. که چېرته یو ځای کې اعاده ضروري وي، تا ابتدا وکوله، خو معنا خرابه شوه که نه. او یو ځای کې چې دی نو په ابتدا باندې مشکل حلیږي، ته په زوره پکې اعاده کوې، بیا کېدای شي چې معنا خرابه شي. نه، ځای او محل ته به ګوري. نو چې کوم ځای کې د وقف وکوو، نو هغه ځای ته به ما کم وقف کړی، نو هغې خو موږ تاسو وښودل، وقف لازم، وقف تام، وقف کافي، او آیات باندې وقف حسن هم څلور علایمې موږ ته وښودل که نه. په دې باندې څه پکار ده؟ ابتدا پکار ده. د دې نه بغیر نور چې کوم وقفونه راځي، نو په هغې باندې اعاده پکار ده.
او کله کله وقف حسن هم د کې داخله ځکه وقف حسن موږ دوه وجوهات ویلې کچېر آیات باندې راغلي په نخ باندې راغلي وي نو الته خو ابتدا ده او کچېر ته په منځ د جمله کې راغلي وي الته هم څه پکار ده اعاده پکار ده نو دلته همدغه دوه شیان پیژندل هدف وو کیفیت ابتدا او اعاده محل ابتدا او اعاده لہذا په مختصر طور باندې هم څه کیږي بیانېږي کیفیت ابتدا او اعاده یعنی ابتدا او اعاده خو دې پیژندله هم پیژندله کنه اوس کیفیت پیژندل پکار دي یعنی ابتدا به څنګه کې او اعاده به څنګه کې خو یو خبره ګور لړن او مختصره د یاد ولرئ چې کیفیت د دواړو یو ده کیفیت د دواړو څه مطلب چې کیفیت دواړو یو ده شی جدا جدا دی او کیفیت د دواړو یو ده ځکه که ته ابتدا کې او که اعاده کې دواړه به د حرکت نه کې دواړه به د حرکت نه کې او که ځکه حرکت نو عارضی حرکت به راځي خو جمله به په حرکت باندې څه کې روانه لکه مثلا الحمد لله رب العالمین دلته څه پکار ده ابتدا پکار ده ابتدا اوس د حمزه وصل ده نو حمزه وصل ته بس ورکو خپل قانون لري کله به فتحه اخلي کله به سا اخلي دلته خو فتحه اخلي کنه نو دا فتحه خو موږ ورکړه کنه نو حرکت شو کنه نو دلته حال دا چې دا خو خالی وو ساکن وو نو ساکن نه ابتدا نه کیږي ابتدا به شي نه کیږي حرکت نه کیږي الرحمن الرحیم دا الرحمن باندې حرکت چې راغی د ابتدا د وجې نه راغی نو ابتدا په څه باندې کیږي په حرکت باندې کیږي صحیح شو او دغه شان که اعاده وا اعاده هم دغه شان کیږي ان الذين كفروا سواء عليهم صحیح شو ودرېدلې او دلته خو ابتدا نشته کنه دلته څه پکار ده اعاده پکار ده اعاده واسه کده کفرونه کوي او سواء نه کوي صحیح شو کفرونه نو کفرو ابتدا د چی نه ده حرکت نه ده کنه کاف څه شی لري زبر لري صحیح شو ابتدا او اعاده دواړه به د چی نه کوي حرکت نه کوي کیفیت د ابتدا او کیفیت د اعاده دواړه یو ده چې هغه به د کوم ځای نه کیږي حرکت نه کیږي ځکه ابتدا د ساکن نه ناممکنه ده ابتدا د ساکن نه ناممکنه ده نو ساکن نه ابتدا نه کیږي نو چې ساکن نه ابتدا نه کیږي نو هغه ساکن که چې ته واقع هم شي نو هغه ته به حرکت څه کیږي ورکول کېدا یو عامه قاعده مشهوره ده په ملایانو منځ کې کله چې خبره کیږي خبره ته خراب شي وای ولا ابتدا په سکون باندې وشو ابتدا په سکون باندې وشو یعنی ساکن ابتدا وشو دا خبر نه غني بیا کنه دلته ابتدا په سکون نه کیږي او اعاده په سکون نه کیږي ابتدا او اعاده دواړه په چی باندې کیږي په حرکت باندې کیږي لہذا د حمزه وصلی او دغه تفصیل خو موږ تاسو لسته او چې حمزه وصلی کې مثلا جمله اسمیه کې چې د فتحه اخلي او که فعلیه و نو دریم حرف ته قتل کیږي یاد دي ته کنه نو که زما و نو زما واخلي او که زما نه و نو بیا چی اخلي بیا به کسره اخلي د فتحه او د کسره په صورت کې په دواړو کې به شي اخلي کسره اخلي هغه استثنایی حالت لري بهر هر حمزه وصلی دغه فتحه چې ورته ورکول کیږي دا د سکون د ختمولو لپاره ورکول کیږي ځکه چې ابتدا په سکون نه کیږي نو څنګه چې ابتدا په سکون نه کیږي نو اعاده هم په سکون باندې نه کیږي د ابتدا او اعاده دواړه کیفیت په چی باندې وشول په حرکت باندې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين